بخیر راغلی مانسیرا پښتو اکیډمي ته. زموږ نوې ویډیو کتل لپاره زموږ یوټیوب چینل لا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد محسن مانسیرا پښتو اکیډمي لخوا یو نوې ویډیو لیکچر سره حاضر یم. نننۍ ویډیو کې مونږه د اردو او پښتو بدل حروف باندې خبره کو، یعنی اردو او پښتو کې څلور داسې ټکي دي، حروف دي چې هغه کوم چې ساوند دی هغه یو شان دی خو لیک شکل یې بدل دی. هغه کوم کوم دي لکه ټ دی، ډال دی، ړ دی او ګاف دی. نو تاسو ته سکرین باندې ښکاري یو سایډ اردو کې لیکلی دي او بل سایډ پښتو کې. یعنی لومبۍ نمبر باندې ټ دی. نو دا ټ کوم چې دی دې باندې وړوکی توا دی، نو مونږه دا وړوکی توا نه استعمالو پښتو کې، بلکې دا د دې پښتو کې کوم چې شکل دی هغه تاسو ته ښکاري. د دې لاندې یو کونډه واچو او ور باندې دوه نقطې. دغسې ډال دی. نو ډال هم کوم چې دی هغه وړوکی دوی نه واچو حرف باندې کوم چې دی، نو بلکې ډال لاندې یو کونډه واچو، نو دا پښتو کې ډال دی. دغسې ړ او بیا ګاف کوم چې دی اردو والا ګوره او پښتو والا کوم چې دی هغه باندې کونډه واچو، دا ګاف دی. اوس مونږه دا کوم چې بدل حرفونه دي د دوی استعمال وګورو په اردو او پښتو کې، لکه ټانګه، موټر، ټیکسي، دغسې ټکټ، ټماټر، اسټرالیا. دا کوم چې ټ استعمال ما تاسو ته وښودله، لکه ټ استعمال مونږه داسې کولی شو ټانګه کې موټر ولیکو، ټیکسي، ټکټر، لوټا، ټماټر، اسټرالیا. دا کوم چې حرفونه دي دا ټ کوم چې دی هغه داسې اردو کې خو داسې دي، خو پښتو کې تاسو وګورئ چې تاسو پوه شئ. مننه. اوس مونږه ډال استعمالوو چې ډال خو پښتو اردو یو ساوند راکړي لیکن لیک شکل جدا دی. نو تاسو وګورئ دلته زه ډخانه، ډاکټر، ډرم، ډول، تربیلا ډیم. نو ډاخانه ګورئ پښتو کې څنګه دی او اردو کې څنګه دی، ساوند خو یو دی لیکن لیک جدا دی، ډال استعمال دی پکې. ډاکټر وګورئ، ډاکټر چېرته هم راځي هغه به داسې وي څنګه چې ما تاسو ته ویل دی چې ټ کوم چې دی هغه وړوکی ټ نه واچو دوی، بلکې لاندې کونډه واچو، ور باندې دوه څنګ په څنګ ټکي واچو، نو دا پښتو ټ دی. نو ډاکټر تاسو کتلی شئ. دغسې ډرم دی، وګورئ ډال ګورئ، ډهول، تربیلا ډیم، دا ټول وشو. اوس مونږ دغسې ر باندې خبره کوو. ر او چونکې ر هم یو ساوند راکړي او لیک شکل بدل دی. تاسو ګورئ موړ، بیا پړتال، دغسې هړتال، جوړ، توړ. دا کوم چې دی دا ړ استعمال وشو. اوس کوم چې دی ګاف استعمال وښیو تاسو ته چې ساوند خو یو دی خو لیک شکل یې بدل دی. ګول اردو کې داسې لیکل کېږي او پښتو کې تاسو وګورئ ګاف کوم چې دی هغه کونډه واچو او یو کاف واچو ور باندې کونډه واچو، نو دا ګاف دی پښتو. نو دا ګول دی. دغسې ټکي انګور، انګور به پښتو کې داسې لیکل. رنګ، جنګ، بنګال، کپ، شپ، هنګامه. دا کوم چې ګاف ټکي دي دا ما استعمال کړل چې ساوند خو یو دی خو لیک اردو کې بل دی او پښتو کې بل په شان دی. مینهوالو دا ما څلور ټکي لکه تاسو سره استعمال وکړل. لومبۍ سر کې ما ټ استعمال کړل، بیا ډال استعمال کړ، بیا ړ، بیا ګاف. دا څلور ټکي وو چې حرفونه کوم چې دي هغه
چې ساوند دی هغه خو یو دی خو لیک شکل یې جدا جدا دی لکه تاسو کتلی شئ دې ویډیو کې. امید ساتم چې تاسو دې ویډیو نه ښه استفاده واخلئ او دغسې ما ته تاسو اجازه راکړئ. والسلام.